بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون معزز ردونکو سلامونه او نیکی هیلې مو منئ. نن یو یک شنبه د 1444 هجري سپوږمیز کال د رمضان المبارک 11 نیټه ده چې د 1402 د وري یا حمل د 14 نیټې سره برابر ده. ستاسو پام د دې مهال خبري ټولګي ته راګرځوم. په سر کې د څو خبرونو سرټکي. د امنیت د تامین څخه د ولسوالیو د خلکو هرکلی دغه خلک وایي اوس په ډاډه زړه تګ راتګ کولی سي. د ایسیایي رئیس سره د مولانا حقانی لیدنه. په دې لیدنه کې مولانا حقانی د رسنیو د لارې د همکارۍ ډاډ ورکړ. او د پاسپورت لړۍ بیا پیلېدل. مسؤلان وايي هر ورځ د 150 تنو اسنادونه بشپړېږي. او سم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. د هرات د ولسوالۍ اوسیدونکي د دوی په سیمو کې د پوره امنیت د شتون څخه خوښ دي. د هغوی په وینا اوس مهال شپه او ورځ په ډاډه زړه هرې خواته تګ راتګ کولی سي او د ژوند څخه خوند اخلي. نور حال په رپورټ کې. دلته د غوریان ولسوالۍ بازار دی. خلک په عادي ډول او په ډاډه زړه په خپلو کاروبارونو بوخت دي. هغوی وایي اوس شپه ورځ د کومې ویرې پرته هرې خواته تګ راتګ کولی سي. خود ما ساعت 2 بجه شما ارباب و همین منطقه بدر میشم. ساعت 2 بجه شما که همین منطقه که سایه اربابی خود من بدر میشم. من هیچ کس نمیبینم مسلمان که همینطور آرام زندگی میکنم. د غوریان یو شمېر اوسیدونکي ټینګار کوي چې د اسلامي امارت څخه کلک ملاتړ کوي. فعلا تمام مردم غوریان با جرأت میگم که 100% با نظام همکارم، با شب و روز در خدمت همین نظامم، با ارتباطم در نظام که میبینیم به حمدالله امنیتم از برکت از اینکه مردم همکارم با نظام در غوریان خوبه. الحمدلله در ولسوالی غوریان امنیت بسیار کامل و سراسری است و مردم 99% از این نظام حمایت میکنه به واسطه از اینکه این نظام برای جامعه ما آرامش آورده، امنیت آورده. الحمدلله تعداد کثیری از برنامه ها ما را آماده میسازه آرام آرام. از این جهت جامعه غوریان از اینها رضایت کامل دارد. د دې ولسوالۍ په یوه څنډه کې د روږديتوب د پرېښودلو لپاره یو شل بستریز روغتون وجود لري. د دې مرکز د مسؤلانو په وینا اوس دوی د دې روږدو په رواني درملنې بوخت دي. 8 سال میشه که مرکز تأسیس شده و ظرفیت ما در داخل مرکز 20 بستر است و ظرفیت ما در بیرون از مرکز یعنی در خانه 10 بستر است و مدت 45 روز ما هر دوره مریضا رو بستر میکنیم. د ویلو وړ ده چې د غوریان ولسوالۍ اوسیدونکي د دوی د ځمکو د خړوبولو لپاره د پوره اوبو د نشتون خبره کوي او د سلما بند اوبو د عادلانه ویش غوښتونکي دي. د هرات اطلاعات او فرهنګ رئیس د ایسایي رئیس سره په لیدنه کې د هغه د کړنو څخه قدرداني وکړه. مولانا نعیم الحق قانی ایسایي ریاست ته په ورتلو سره د دغه ادارې رئیس مولوي محب الله هدایت د کړنو قدرداني کړې ده. مولوي هدایت څرګنده کړه چې دغه اداره هر ورځ 1500 د تذکیرې فورمونه خلکو ته ویشي. د ایسایي رئیس وویل د دغه ادارې کارکوونکي زیار باسي چې ډیر ژر د خلکو غوښتنو ته رسیدګي وکړي. مولوي هدایت وایي دوی هره میاشت نږدې 9 میلیونه افغانۍ د دغه لارې عاید ترلاسه کوي. په همدې حال په دې لیدنه کې مولانا حقانی څرګنده کړه چې د اطلاعات او فرهنګ ریاست د یادې ادارې سره همکار دی او د دغه ادارې لاسته راوړنې به د رسنیو د لارې خپروي. د یادونې وړ ده چې د هرات ایسایه د عواید له بابته د هیواد په کچه لومړی مقام خپل کړی دی. د هرات د پاسپورت اداره د پاسپورت د ویش لړۍ بیرته پیلېدو را دې خواته د 26 میلیونه افغانۍ عوایدو د راټولولو خبر ورکوي. د دغه ادارې د مسؤلینو په وینا اوس د مراجعینو د اسنادو د پړاوونو تیرولو په برخه کې هیڅ ډول ستونزه نشته او هر ورځ
د 150 تنو اسناد د پړاوونو څخه تیریږي. د بل لوري یو شمېر د پاسپورت غوښتونکي د دغه لړۍ د بیا پیلېدو له امله د اسلامي امارت د مشرتابه څخه مننه کوي او وایي د هیڅ ډول ځنډ وروسته یې چارې پر مخ روانې دي. نور حال په رپورټ کې. په هرات کې د پاسپورت د غوښتونکو لیکه اړوند مسؤلین د اسنادو پړاوونو په تیرولو کې د ستونزو د نشتون خبره کوي او وایي د کمیشنکارانو مخه په کلکه نیول سوې ده. د دې مسؤلانو په وینا د پاسپورت د ویش ډیروالی مرکز ته وړاندیز شوی او په نظر کې ده د روژې میاشتې وروسته دغه چارې پلی سي. سابق اینجا کمیشنکاری و گپا بود. ما فعلا برات کمیشنکارا هم هستیم، 200 تا کمیشنکارا هم بگرفتیم دیگه. کمیشنکار هم فعلا اینجا ان شاء الله وجود نداره. کسی که اگر کسی به حساب کمیشنکاری گفته میشه ان شاء الله از او برابر به مردم اطمینان میدیم که نیست. دغه چارواکي دا راز وایي هر ورځ د شاوخوا 150 تنو اسناد په آنلاین او آفلاین بڼه روان دي او د دې بهیر د بیا پیلېدو راوروسته یې 26 میلیونه عاید ترلاسه کړي دي. ما از امروز که تقریبا آنلاین به هرات شروع شده از امروز تا حالا تقریبا 26 میلیون عواید داریم و روزانه تقریبا 150 اسناد اینجا طی مراحل میشه. تقریبا 100 اسناد از اینا آنلاین است که اجرات میشه. 50 اسناد از این روزانه تقریبا آفلاین است. به داخل آفلاین 30 نفر تقریبا روزانه به از این مریض و مشکلات مردم که به خاطر مشکلات مردم 30 نفر به ما سهمیه داده شده. 20 نفر دیگه باقی که مونده و باقی تقریبا به نام کارمند اداره است که به کارمندای اداره 20 نفر دیگه اجرات میکنیم. په همدې حال په هرات کې یو شمېر د پاسپورت غوښتونکي د دوی د اسنادو د پړاوونو تیرېدو څخه خوښ ښکاري او وایي د دې نه وروسته د ناروغۍ تحصیل او کاروبار لپاره بهر ته د دوی د تلو ستونزه لرې سوې ده. ماشاءالله ډیر ښه دی د پاسپورت روان. د توزیع د پاسپورت بیخي شفافه دی، سم دی او د بایومتریک مرحله مې هم ښه په کامیابه توګه ترسره کړه. نو دلته اوس ورته ولاړ یو چې کاغذونه خلاص. پاسپورت اینمی خوبیش اینجایه که میگیری دیگه اینمی ویزا میکنی قانونی میری هر جا بری اعتبار داریم و آدم بالاخره یک حساب کتاب آدم هست هر جا بری. تشکر میکنم از اینکه روند پس ادامه پیدا کرد و خیلی خوشحالم از این کار و پروسه هم طبقی که معلوم میشه شفافه و دوست دارم بعد از گرفتن پاسپورت برم ویزا تحصیلی و ادامه تحصیل برم. دا په داسې حال کې دی چې د افغانستان اسلامي امارت د خلکو د ستونزو د حل په موخه د پاسپورت د ویش لړۍ بیرته پیل کړې ده. 3 تنه د نشهیي توکو د پلور په تور په هرات کې د اسلامي امارت ځواکونو د لوري نیول سوي دي. د امنیه قمندانۍ د 8مې، 9مې او 10مې حوزو اړوند ځواکونو د جلا عملیاتونو په ترڅ کې 3 تنه د نشهیي توکو د پلور په تور د یادو حوزو په مربوطاتو کې نیول سوي دي. د دې کسانو څخه یوه اندازه نشهیي توکي ترلاسه سوي او هغوی تر څار لاندې دي. او اوس هم د سبا ورځې د هوا حالات. ګرانو دوستانو د ما سلامونه ومنئ، شپه مو په خیر. اوس هم پاملرنه وکئ د سبا ورځې د هوا حالاتو ته. دوشنبه هرات شهر لمر 11 درجه 1 تیتای و، غوریان لمر 11 درجه 2 تیتای و، کراخ لمر 11 درجه 12 تیتای شپاج او پشتون زرغان لمر 11 درجه 0 تیتای اته. محترم لیدونکو دا و خبرونه اوس هم په پای کې یو ځل بیا د څو خبرونو سرټکي. د امنیت د تامین څخه د ولسوالیو د خلکو هرکلی دغه خلک وایي اوس په ډاډه زړه تګ راتګ کولی سي. د ایسیایي رئیس سره د مولانا حقانی لیدنه. په دې لیدنه کې مولانا حقانی د رسنیو د لارې د همکارۍ ډاډ ورکړ. او د پاسپورت لړۍ بیا پیلېدل. مسؤلان وایي هره ورځ د 150 تنو اسنادونه بشپړېږي.
درنو محترم لیدونکو دا وه د دې مهال خبرونه چې ستاسو قدرمنو حضور ته وړاندې سوه تر بیا مو په لوی او مهربان خدای سپارم هر چیرې چې اوسئ طاعت او عبادت مو د لوی خدای په دربار